پاکستاني پوځ د خپلې ماتې پټولو لپاره تازه بیان وایي د ځاځي میدان جګړه کې مو 14 طالبان وژلي، خو دا چې حقیقت څه دی او طالبانو څه ویلي نو جزیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د خوست په ځاځي میدان کې د پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې 14 طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د دغه خبر له مخې په دغو نښتو کې د طالبانو 2 ټانګونه هم له منځه تللي دي. دغه رسنۍ خبر ورکړی چې پاکستاني ځواکونو د افغان پولې په اوږدو کې د دغه هیواد پر پوځي پوستو د طالبانو له برید وروسته غبرګون ښودلی او په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه پیل شوه. د دغه ریپورټ له مخې د طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ نښتې د وږي میاشتې د 18 نیټې له سهاره څخه بیا تر وږي د 19 نیټې تر ماښامه دوام وکړ. اکسپریس ټریبیون لیکلي چې دا ډزې د افغانستان له پولوسین سیمې څخه پرته له کومې ځانګړي دلیل څخه پیل شوي دي. طالب سرچینې بیا وایي چې دوی د سړک او پوست جوړول غوښتل او په زور دا کار ترسره کړ او همدارنګه یا د جګړه کې له 10 زیات پاکستاني پوځیان وژلي، خو افغان لوري ته 2 سرتیري شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي. یا د سرچینو وایي پاکستاني پوځ د خپل ماتې او کمزوري پټولو لپاره داسې بې اساسه ادعاوې کوي. تر دې مخکې د جی نیوز او د پاکستان دولتي راډیو د خپلو سرچینو په حواله ادعا کړې وه چې په دغو نښتو کې د طالبانو 2 قمندانان هم وژل شوي دي چې طالبانو دا هم رد کړي وو. هم سیمه ییزو سرچینو د شنبې په ورځ افغانستان انټرنیشنل ته ویلي وو چې د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې په تېره اونۍ کې د دویم ځل لپاره د دواړو لورو د ځواکونو ترمنځ په ډیورنډ کرښه نښته شوې او په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.